قاول بولم چې الله جل وعلا شانه فکتیکا ته هغه څوک رالیږي چې زه ډاډه یم چې الله به دلته د دغه ولس دفاره او راتلونکي د ښه پرمختګ ته راشي. جناب مخدوم عبدالسلام صاحب چې ده تاسو به ټول نامو سره بلد یئ د اسلامي امارت له مخکښو او له هغه سابقانیو ملګرو څخه تیر امارت چې کله اول نه آغاز سو له آغاز نه نیولې له فایل نه نیولې تر فایل پورې او بیا د اشغال په ټوله دوره کې د اسلامي امارت یو ښه خادم او د اسلامي امارت یو هغه څوک تیر شوی ده چې د اعتماد وړ شخصیت الله یو ښه علم ورکړ، الله د جهاد سابقه ورکړ او په هر اړخ کې که په سیاسي اړخ کې ووایه که په نظامي اړخ که په اداري اړخ کې ووایه الله ښه کاري تجربه ورکړه او بل تاسو دپاره د پکتیکاوالو دپاره یو بله ښه داره شي الحمدلله له ټول مشرتابه سره ښه نږدې روابط لري او دغه نږدې روابط هم سبب د دې کېدای شي چې دلته یو ښه څه لاسته راوړو. بناء د جناب مخدوم صاحب راتګ بیا ښه راغلاست ورته وایم او د پکتیکا د ټول ولس دپاره یې ښه شګون بولمه. الله جل وعلا شانه دې وکړي چې د مونږ تاسې دا مجلس او د جناب مخدوم صاحب راتګ د مونږ د ښې ملګرتیا او د پکتیکا ولایت دپاره د راتلونکي د ښه پرمختګ ذریعه شي. تاسو وایئ امین. خو وروڼو مجاهدینو وروڼو خبره اوږدول نه غواړم. اسلامي شریعت مونږ تاسو ته ټولې لارې ښودلې دي. اسلامي شریعت مونږ تاسو ته د مونږ تاسې د پرمختګ د سعادت د نجات او د دنیا او د آخرت د فیروزۍ د کامیابۍ ټولې لارې راښودلې دي. اسلامي امارت سره له دې چې ټوله نړۍ په دښمنۍ راغله او دلته یې ټول زر او زور راوړل، څومره ټکنالوژي یې چې درلوده هغه یې هم راوړل، څومره پیسه یې چې درلوده هغه یې هم راوړل، څومره مکر و حیله یې چې درلوده هغه یې هم راوړل، چې څومره یې درلوده هغه ټول یې دلته استعمال کړل. خو اسلامي امارت له اول نه ورځ په ورځ پیاوړی کېده، غښتلی کېده، مخته ته او شاته کېده نه، کمزوری کېده نه. ټولې نړۍ څومره امکانات په کار واچول چې اسلامي امارت سره وفاشي، په قومونو یې تقسیم کړي، په سمتونو یې تقسیم کړي، په نژادونو یې تقسیم کړي، مختلف فکرونه پکې راولي او کوشش دا وکړي چې دغه امارت سره ټوټه ټوټه کړي. ونه توانېدل. اسلامي امارت په دغه 20 کلنه مبارزه کې ورځ په ورځ پیاوړی کېده او مخته ته. دا یو دویمه خبره ده.
اسلامي امارت په نن زمانه کې د افغانستان په ټوله خطه باندې څومره خطه چې د افغانستان د په ټوله خطه باندې حاکم څومره نژادونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه ټولو نه برخمن ټول ولسونه ټول اطراف پکې خپل ارمانونه ویني هر څوک پکې خپل اهداف خوندي دي اسلامي امارت چې الله دومره شمولیت ورکړ او الله دومره د دغه لوی طوفان په مقابله کې الله د مقابلې توان ورکړ د دې تر شا ډېر رازونه یو راز دا راشي د اسلامي امارت زعامت قیادت او مشاورت ټول د علماو په لاس کې او د عالم وجود محض خیر وي د عالم وجود هغه د الله د قرب او د الله د معیت او د امداد ذریعہ قیادت د عالم مشاورت د عالم او وخنه برخه دی عالم دا سبب دی دې سره چې اسلامي امارت الله ورستر بلې ورځې پیاوړی او دویم راز پکې دا چې اسلامي امارت کې الله د اطاعت دغه لوی خصلت باندې کړی د موږ له مشره نیولې تر کشره پورې خپل زعامت او قیادت ته دومره مطیع او منقاد ده دما خو باور ده چې که په یو فرمان باندې په یو وړوکي لیک باندې امیر المؤمنین حافظه الله ورعاه هغه حکم وکړي چې د امارت ټول منصوبین د امارت ټول مسؤلین ما معذور کړي دي زه داسې څوک نه لرم چې هغه دې وایي نه دا نه منم شته داسې د امکانات نشته ټول به لبیک سعدیک وایي ټول به وایي سمعا وطاعتا دا د اطاعت د بهترین صفت الله په امارت کې اچولی ده او د دغه اطاعت په سلسله کې الله امارت تر اوسه پورې خوندي کړی هم ده او مخکې هم بولی ده مجاهدینو او تاسو ته بهتر معلومه اطاعت په هغه امورو کې چې د موږ تاسو طبیعت غواړي اوس که چېرته یو ملمه ته وایي چې ته رئیس الوزرا یې یا ته پلانی وزیر نو دا طبیعت هر څوک غواړي داسې یو حکم درته وکړي چې هغه د تا د زړه غوښتنه وي نو دلته خو اطاعت هر څوک کولی شي بیا د بي معاف په دې کې خو بهایم هم اطاعت کوي اصلي اطاعت چې فضیلت لري او اصلي اطاعت چې هغه رښتیا معتبر ده او رښتینې خصلت ده هغه دا ده چې په هر حال کې به ته د خپلو امراو اطاعت کوي که هغه په منشد کې وي که په مکره کې هغه که په یسر کې وي که په عسر کې که د موږ تاسې ترمنځ د اطاعت سلسله ژوندۍ وه الله جل وعلا شانه به موږ تاسې همداسې پیاوړي لري او د هر نوع دښمن په مقابله کې به الله د موږ تاسې امداد کوي انشاءالله نو غوښتنه مې دا د مجاهدینو وروڼو چې د موږ تاسې سلسله کې باید اطاعت نور هم پیاوړی شي دویمه خبره کوم آیت چې ما د تاسې په وړاندې تلاوت کړي موږ تاسې دغه 20 کاله مبارزه بلکې 20 کاله مبارزه دا د دې لپاره نه وکړې چې زه د والي شمه بل د وزیر شي او بل د قمندان شي کله حاشا 20 کاله مبارزه دوا علیا هدف موږ درلوده یو د اشغال خاتمه الله امتنان وکړو ټول طاقت د اشغال هغه الله محو نابود کړ
او بل د افغانستان په دین فعال ځمکه باندې، د افغانستان په شهید فعال ځمکه باندې، د افغانستان په میړنۍ او غیرتي ځمکه باندې د الله قانون نافذ شي، د الله شریعت حاکم شي، د الله هدایات دلته هغه برپا شي. نو بنا ورونو مجاهدینو الله موږ ته فرمایي والذین ان مکناهم فی الارض، هغه خلک چې که چېرته موږ قدرت په ځمکه کې ورکو، حاکمیت په ځمکه کې ورکو، د هغوی خصلت دا وي، د هغوی شیوه دا وي، د هغوی هغه امتیاز دا وي، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. اقاموا الصلاة هغه مونځ قایم کړي، خو البته شریعت خو عبارت یوازې لمانځه نه ده، شریعت خو ډېر ارکان لري، خو دلته یوازې اقاموا الصلاة او آتوا الزکاة ویلي، په دې کې اشاره دې ته ده چې ټول مالی او بدني عبادتونه قایم کړي. اقاموا الصلاة څومره بدني عبادتونه دي، په دې کې عمده عبادت مونځ ده، ذکر ده یو خاص مراد نه، څومره مالی عبادتونه دي، ذکر د خاص زکات او مراد نه، نو هغه عبادات قایم کی په ځمکه کې. یعنې اول د هغوی شیوه دا ده چې الله ته سر په بندګي باندې کته کړي، د الله بندګي وکړي، د الله د نعمتونو شکر ادا کړي، الله ته عاجزي وکړي، او یوازې په دې اکتفا ونه کړي، بلکې امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، امر بالمعروف وکړي او نهي عن المنکر وکړي. هغه څه چې الله پې امر کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې